د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ قلم ګذر سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه دښمني په پخلاینې واوښته چې له امله یو تن خپل ژوند هم بایللی و. د دغه ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ادارې مسؤلین وایي د قومي مشرانو سره په ګډه هڅه کوي څو دغه ولایت کې پاتې ټولې لویې او وړې دښمنۍ په ورورولۍ واړوي. د قومونو ترمنځ شخړې حل کول دا یو مهم کار ده. که چې د قومونو زمونږ په دښمنۍ سره اخته وي او خوابدي په منځ کې طبعا زمونږ په جامعه باندې زمونږ په جغرافیه باندې زمونږ په حکومت باندې باید اثر کوي. نو د قومونو متحد کېدل د قومونو په منځ کې صلح کول دا یو اصل ده، یو مهم اصل ده. نن دغه منازعه د دوه مابین کې محل کا دا تقریبا 15 میاشتې مخکې د دوه مابین کې را پیدا شوی او په نتیجه کې یو نفر شهید شوی او دا نن په پښتوانه د علماء کرامو سپینګیرو د نظام په پښتوانه باندې حل شو او د دې په څنګ کې تقریبا 3 ورځې مخکې یو بل منازعه لرله په کندوز کې او د تخار هغه مقتول د قاتل په مابین کې صلح ورته وکړو. بل ورته د پخلا شوي کورنۍ غړي د اسلامي امارت او قومي مشرانو هڅې ستا یو له نورو هیوادوالو غواړي چې د دښمنۍ پر ځای د سولې او پخلاینې لاره غوره کړي. دوی په تیر پښیمانه او اوس ښه ژوند ته هیله مند دي. ډېر ښه نیک اقدام دی او ډېر ښه دغه دی، والله دې اجر ورکړي. علماء کرامو سپین ږیري وو، د دې نه نور ښه خلک او نه ښه خلک دغه راځي. نو موږ ته ډېر راضي یو د دې د فیصلې نه خوشحاله یو، ته ډېره مهرباني والله دې خوشحاله لري. ډېر زیات پې خوشحاله وو، بې انتهایي خوشحاله وو. زموږ په منځ کې روغه وشوه، جوړه وشوله، په دې ډېر زیات خوشحاله مونږ. ان شاء الله زموږ په منځ به بیا داسې پیښه نه کیږي. د دوو کورنیو ترمنځ دا دښمني داسې مهال په پخلاینې بدله شوه چې څو ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په خان اباد ولسوالۍ کې دې ته ورته یوه بله خپلمنځي دښمني په دوستۍ بدله شوې وه.